افغانانو ورونو دویم شل ورځونو کرکټ میچ په بنگلادیش کې د افغانستان او د بنگلادیش ترمنځ هغه هم بنگلادیش وګټلو. دوه میچ دواړه یې وګټل او دغه شان سیریز بنگلادیش د شل ورځونو وګټلو. مبارک دی ورته بنگلادیش ته، ښه لوبه وکړه، کنګریچولیشن ټو بنگلادیش. او د دې نه مخکې د 500 ورځونو کم سیریز چې هغه افغانستان ګټلی او چې 3 میچ دوه افغانستان وګټلو، نو هغه وزن خو تقریبا سره برابر شو. یو سیریز موږ وګټلو، یو سیریز بنگلادیش وګټلو. خو اوس به لږه نیوکې کوو په انساني چوکاټ کې او د اصلاح په خاطر باندې چې کوم ځای کې د ملي کرکټ ټیم کوم ځای کې کمی وي هغه به ورته په ګوته کوو. بدې ردې به نه وي. زه پوهېږم چې زموږ ډېر احساساتي افغانان دي، دردېدلي دي، خفه کېږي په خپل وطن، په خپل ملي کرکټ ټیم خفه کېږي، په بیرت باندې خفه کېږي. خو خیر دی، حوصله به کوو. اولنی دا دی چې زموږ مسله چې دا مخکې مو ګوره په دې باندې څو ویډیوګانې تاسو ته ډکې کړي او تاسو ته مې ویلي چې موږ څومره میچونه چې ګټلي تقریبا موږ په بالینګ ګټلي، موږ په بیټینګ باندې میچونه نشو ګټلي. زموږ په بیټینګ کې مسله ده. نو په بیټینګ کې باید افغانستان ملي کرکټ ټیم چې څومره دغه دی هغه باید په دې باندې فکر وکړي، سوچ وکړي په دې کار وکړي چې کوم ځای کې نیمګړتیا ده. خصوصا ګوره حضرت الله زاده ښه بیټسمین دی، زموږ اساسي اتل دی. خو زه حضرت الله زادي باندې مخکې ما خبرې کړي، هغه مې ویلې چې حضرت الله زاده صرف یو خپل چپ طرف ته شاټ والی شي، یعنې دی سیده شاټ سم نشي والی، په کاور کې شاټ نشي والی، په پوینټ باندې شاټ نشي والی. یعنې د ده هغه سټایل چې دی صرف یو طرف ته شاټ دی. بل هغه پخوانی وخت اوس نه دی. اوس هر یو ټیم چې ستا په مقابل کې هغه ستا بیټسمین کمزوري هم صحیح کوي، ستا د بالر کمزوري هم صحیح کوي. نو په حضرت الله زادي باندې کمزوري صحیح کړې ده چې یاره دا په کوم بال باندې اوټ کېږي. نو حضرت الله زادي ته پکار دی چې وروره دا ملي کرکټ ټیم دی، قربان دې شم، زموږ ورور یې، زموږ د وطن بچی د افغانستان دا کرکټ ټیم ستا دی. ته لاړ شې، ته یو ځل ټیکنیک زده کړه چې ته په کاور کې کم شاټ والی شي، په کم بال باندې اوټ کېږي، کم بال ته کم دي کمزورتیا لري، په هغې باندې کار وکړه. نو اوس چې دی محمد شهزاد ته باید په ملي کرکټ ټیم کې ټیم ورکړل شي، د حق جوړېږي. ځکه اوس حضرت الله زادی ونه چلېدو، نو په کار دا چې زه خپله کپتان یم، خو زه به رحمان الله ګربز او د محمد شهزاد اوپنران لوبوم، ځکه چې دا دواړه ډېر ښه پلیران دي، ویننګ پلیران دي، میچ ویننګ پلیران دي. ګوره رحمان الله ګربز په 500 ورځونو کې ښه لوبه وکړه، په 60 ورځونو کې داسې خاص لوبه ونه کړه، او د دې نه مخکې سریلانکا په خلاف باندې. خو چې زه کپتان یم چې رحمان الله ګربز 3 ځل په صفر آوټ شي، بیا هم د په ټیم کې اخلم، ځکه چې هغه میچ ویننګ پلیر دی. نو رحمان الله ګربز وروره لږ ما ته وګوره، وروره د افغانستان ملي کرکټ ټیم دی، وروره ټول افغانان درته ګوري، ته زموږ اتل یې، ته یو ویننګ پلیر یې، یعنې ته میچ بدلولو پلیر یې. مهرباني وکړه دغه افغانستان خلکو ته هم وګوره، لږ د سړو دماغونه کار واله او انشاءالله ته کامیابېږي. تاکې هغه کوالټي او دغه شته په مخکې مو تا خبرې کړي. افغانان ورونو بدلون باید په کار دی. او ګورئ قوم پرستۍ ته دغه مه وښایئ چې موږ چې د ویو چېرې حضرت الله زادی دې لرې شي. زادیان زموږ ټول افغانان یو. ګورئ په دغه چې دی قیس احمد زما کلیوال دی، د کامې دی. ما یو ویډیو هم د هغه لپاره مخکې ډکه کړې وه. زه دغه نه کوم، ځکه د قیس اوس ځای نشته دی په ملي کرکټ ټیم کې، ځکه چې راشد خان وي، نبي وي، مجیب وي، د هغه ځای نه جوړېږي. هغه ښه بالر هم دی، ښه بیټسمین هم دی، ښه فیلډر هم دی، خو اوس یې فلحال ځای نه جوړېږي. موږ دپاره ملي سوچ پکار دی، ملي فکر وکړو. که هغه ګربز وي، که هغه قیس وي، که هغه نبي وي، که نور وي. مطلب دا دی چې موږ قوم پرستۍ ته ولایتونو ته ونه ګورو، ملي فکر او ملي سوچ ولرو. نو زادي صاحب ته فلحال ما فکر باندې دغه نشته دی، باید په دې باندې ټیم سوچ وکړي او یو ښه بیټسمین بل د دې په دی چې ما وویل چې شهزاد چې دی هغه باید راولي او آینده کې ولوبئ. او حضرت الله زادي ورور باید پریکټس وکړي او په دې کمزورتیا نه باندې سوچ او فکر وکړي. بیا هم ملي کرکټ ټیم ته موږ سلام کوو، زموږ اتلان هستي، قهرمانان هستي. نور میچونه به راته وګټئ، ایشیا کپ را روان دی، ورلډ کپ را روان دی، انشاءالله په هغې کې به ښه لوبې وکړئ. خو په دې بیټینګ باندې لږ فکر وکړئ. دا بیټینګ شوبهم چې ده لږه کمزورې ده. په دې هیله چې یو ښه وخت ولرئ. خدای په امان.